د زړه په سر مې دي لیکلي دوه نومونه یو مکه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده د زړه په سر مې دي لیکلي دوه نومونه یو مکه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده نه به مې هیره مدینه شي نه به مکه معظمه شي د زړه په کور کې مې اوسېږي ما ته رایاد هره لمحه شي په زړه کې ګرځي د ما تل هغه یادونه یو مکه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده د زړه په سر مې دي لیکلي دوه نومونه یو مکه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده یو کې ښایسته به زمزم دي بلکې قجوري چم په چم دي لارو کوڅونه قربان شم خاورې زخم له مرهم دي هم پکې شته دی د قجورو شنه باغونه یو مکه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده د زړه په کور مې دي لیکلي دوه نومونه یو مکه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده خوند د کعبې په طوافونو کې دی هم د روضې په سلامونو کې دی ریاض الجنت او د صفې ناسته عجیبه خوند د غذایونو کې دی ډېره مزه کړي د کعبې خوا کې منځونه یو مکه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده د زړه په سر مې دي لیکلي دوه نومونه یو مکه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده یو ځای کې جنت معلا ده بل جنت البقی اعلی ده حضور به ډېر ورله ورتللو رحمت په تل د پاک الله ده په دې کې شته د اصحابو ډېر قبرونه یو مکه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده د زړه په سر مې دي لیکلي دوه نومونه یو مکه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده که غار سور ډېر اوچت دی ورتلل د خلکو محبت دی رسوي ځان غار حراته د دې ځای خپل یو برکت دی دا د محبوب د زمانې دي تاریخونه یو مکه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ما لیدلي دي خوندونه مدینه کې
پورا کیږي ارمانونه مدینه کې خړې خاورې پې ښایسته د مدینې دي دفن داسې شته ګلونه مدینه کې هر سړی پکې د یو بل نه زارېږي دومره ډېر دي عزتونه مدینه کې راشه راشه خوشحالو باندې به موړ شي والله نشته د غمونه مدینه کې د ټول عمر عبادت به درنه هیر شي که دې وکړل څو منځونه مدینه کې دا د خدای فضل و کرم نه دی نو څه دي توبهګار لیکي نعتونه مدینه کې د زړه په سر مې دي لیکلي دوه نومونه یو مکه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده توبهګار دواړو له دې تلي په دې ځایونو ګرځېدلی واپس زړه کله کېدلو د مجبورۍ نه دی راغلی د بیا ورتلو د رب نه ډېر کوي سوالونه یو مکه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده حافظ بشیر ښکلی نعت خوانم مداح د سرور جهانم په ارماني مې خلق بولي د دې خبرې په ارماني ما چې شیخ ادریس سره یو ځای حرم ته زما یو مکه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده د زړه په سر مې دي لیکلي دوه نومونه یو مکه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلي دي یو مدینه ده نو ماته د روضې مطهرې خبره بیا وکړه او زار د مدینې منورې خبره بیا وکړه زار د مدینې منورې خبره بیا وکړه ماته د روضې مطهرې خبره بیا وکړه زار د مدینې منورې خبره بیا وکړه زار د مدینې منورې خبره بیا وکړه اره یو خبره دي زما په زړه مرهم لګي اره یو خبره دي زما په زړه مرهم لګي خو ته د شین ګنبد او منارې خبره بیا وکړه زار د مدینې منورې خبره بیا وکړه زار د مدینې منورې خبره بیا وکړه ماته د روضې مطهرې خبره بیا وکړه زار د مدینې منورې خبره بیا وکړه زار د مدینې منورې خبره بیا وکړه تباب السلام باندې د یار سلام لورغلی تباب السلام باندې د یار سلام لورغلی اوس د مور بی بی پاکې حجرې خبره بیا وکړه زار د مدینې منورې خبره بیا وکړه زار د مدینې منورې خبره بیا وکړه ماته د روضې مطهرې خبره بیا وکړه زار د
مدینه منوری خبر بیاو کا تاب په محبوب باندې درود سلام ویلې وی تاب په محبوب باندې درود سلام ویلې وی خو ماته د صلات سلام ناری خبر بیاو کا زار د مدینه منوری خبر بیاو کا ماته د روضې مطهرې خبر بیاو کا زار د مدینه منوری خبر بیاو کا او خوا کې د محبوب صدیق اکبر حضرت عمر اوسی خوا کې د محبوب صدیق اکبر حضرت عمر اوسی نو بل د صحابو چبوتری خبر بیاو کا زار د مدینه منوری خبر بیاو کا ماته د روضې مطهرې خبر بیاو کا زار د مدینه منوری خبر بیاو کا او شپریاز الجنت کی حاجی صاحب سنگوا شپریاز الجنت کی حاجی صاحب سنگوا نو ماتا د جنت د نظاری خبر بیاو کا زار د مدینه منوری خبر بیاو کا مدینه منور د خیال کوا د نبی پاک روزه د خیال کوا حسنا چې ټول عمل د نیس نابود شي د ادب ذره ذره د خیال کوا جبرائیل بپا ادب چې پیرات للو دا هم هغه دروازه د خیال کوا مخامخ نبی تمخ بل خوا تشاکا دلته دغه طریقه د خیال کوا ملائک پی گیر شاپیر درود آئی د درود سلام حلقه د خیال کوا د بقی په مقبره کې ځان حاضر کا ډیر جخت ور سره د خیال کوا جانان رب ته وسیله که دعا غواړه ډیر لویه وسیله د خیال کوا که ته نه پوهېږې راشه چې دې پوی کم د کعبې دغه کعبه د خیال کوا نات په خیال لیکه غمجن محمد زمانه ستا خو هم ژبه اوږده د خیال کوا نو ماته د روضې مطهرې خبره بیا وکړه زار د مدینه منورې خبره بیا وکړه زار د مدینه منورې خبره بیا وکړه ما اسرار ته حال د صحابو په تفصیل ووایا ما اسرار ته حال د صحابو په تفصیل ووایا د جنت البقی د مقبرې خبره بیا وکړه زار د مدینه منورې خبره بیا وکړه ماته د روضې مطهرې خبره بیا وکړه زار د مدینه منورې خبره بیا وکړه زار د مدینه منورې خبره بیا وکړه